Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student, welcome back to the Hashir Academy. په ننني لیکچر کې د سیکنډ ایئر د بایولوژي سیکنډ چپټر شروع کوو. پای کې ټاپک دی زموږ سره هومیوسټاسیس. په دې لیکچر کې مونږ وایو چې هومیوسټاسیس مونږ څه ته وایو، د هومیوسټاسیس میکانیزم څنګه دی، بیا فیډبیک میکانیزم څه ته وایو، بیا په دې کې د نیگیټیو فیډبیک میکانیزم څه مطلب دی، د پازیټیو فیډبیک څه مطلب دی، په دې کې بیا زموږ لپاره کم یو پیدامند دی او کم یو بعض ټیم کې څه هغه زموږ باډي له څه ورکوي، نقصان ورکوي. د دې په باره کې خبره کوو. ټیک شو. لاول راځو هومیوسټاسیس لکه نو کوم د هومیوسټاسیس د لفظ ته وګورو، د دې د ورډ ته وګورو، کنه د موږ سره کې دا موږ له داسې انفارمیشن راکوي چې د ټو ورډز نه جوړ دی. هومیوسټاسیس ورډ د ټو ورډ نه جوړ دی. ټیک شو. یو ته موږ څه وایو، یو ته ویل کېږي هومیو او بل ته څه ویل کېږي، بل ته ویل کېږي سټاسیس. هومیو او بل ته څه ویل کېږي، سټاسیس. نو د هومیو مطلب سره د هومیو مطلب د سیم او د سټاسیس مطلب سره کنډیشن. نو مطلب څه شو، سیم کنډیشن. سو سیم کنډیشن. نو د دې ډیفینیشن موږ څنګه کوو، the ability of living organisms to maintain their internal environment in order to maintain health and functioning regardless of the external environment is called homeostasis. So کوم د دې living organism ته وګورو کنه د دوه قسم environment سره سره راځي، مطلب لکه فیس راځي د سره د دوه قسم environment سره کې فیسینګ کوي. یو ته وایو ایکسټرنل environment او هغه environment چې پکې د living organism اوسېږي هغه ته موږ وایو، هغه ته ویل کېږي external environment. یو یا سل په کوم ځای کې موجود دی هغه ته موږ وایو، هغه ته ویل کېږي external environment. خود د ارګانیزم په باډي کې دنه یا په سل کې چې دنه کم انوایرنمنت دی هغه ته موږ وایو، هغه ته ویل کېږي انټرنل انوایرنمنت. صحیح شو. نو کوس موږ د ډیفینیشن وګورو، د دې مطلب دا دی کنه چې د یو ارګانیزم او یا د سل هغه ابیلیټي هغه ټینډنسي چې د څه کې د اقا د په باډي کې یا د په انټرنل چې کوم انوایرنمنت هغه شي هغه مینټین پاتې شي، هغه څه پاتې شي، هغه مینټین پاتې شي. که بهر انوایرنمنت هر څنګه، که بهر انوایرنمنت صحیح هغه هر څنګه. نو دې قسم پراپرټي ته یا دې قسم ابیلیټي ته موږ څه وایو، دې ته ویل کېږي هومیوسټاسیس. د ارګانیزم هغه ابیلیټي چې د دې په مدد سره د څه کوي، خپل انټرنل انوایرنمنت مینټین ساتي، هغه کانسټنټ ساتي. که بهر انوایرنمنت هر څنګه نو دې پراپرټي ته موږ څه وایو، دې ته ویل کېږي هومیوسټاسیس. دې ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي، هومیوسټاسیس. دې ته ویل کېږي. څه شو. نو خبره ساتي دا زموږ سره سیلم کېدی شي او دا زموږ سره مکمل ارګانیزم کېدی شي. هغه موږ ته پته ده چې بعضې ارګانیزم داسې دی هغه د سنګل سیل نه جوړ دی او څه داسې دي چې هغه د ډېر سیلز نه جوړ دی. څه شو. نو دا د سیل پراپرټي هم کېدی شي او دا د یو ارګانیزم پراپرټي هم کېدی شي. څه شو. خجی اوس ارګانیزم دا هومیوسټاسیس کې د سره لپاره ځکه چې د خپل هیلث کې هغه مینټین کی، چې د خپل هیلث کې هغه مینټین کی، او بل دا چې کله د هیلث هغه مینټینی نو د به خپل فنکشن چې کوم دی په برابر طریقه باندې وکړي. صحیح شو. که یو سیل او یو ارګانیزم دا هغه هیلث هغه برابري نو د به فنکشنز هغه په برابر طریقه باندې کوي. صحیح شو. نو د یو ارګانیزم هغه ابیلیټي چې د دې په مدد سره د څه کوي، خپل انټرنل انوایرنمنت مینټین ساتي، هغه کانسټنټ ساتي. که ایکسټرنل انوایرنمنت هر څنګه نو دې ابیلیټي اف ارګانیزم موږ سوایو یا د سیل ته موږ سوایو، دې ته ویل کېږي هومیوسټاسیس. او دا امپورټنس د دې سره چې دا د سره هیلث صحیح مطلب د ارګانیزم هیلث هغه مینټینی او چې کله هیلث مینټینی نو د سره لیوینګ ارګانیزم فنکشنز هغه په برابر طریقه باندې وکړي، نارمل فنکشنینګ وکړي او یا بیټر فنکشنینګ وکړي. څه شو. مطلب موږ دا څه وایو چې د دې سره د سروایول هغه چانسز چې کوم دي نو هغه څه کېږي، د دې سره هغه سیوا کېږي. د هومیوسټاسیس سره د سروایول چانسز څه کېږي، هغه سیوا کېږي. ټیک شو. نو دا زموږ سره هومیوسټاسیس د دې اگزامپل څه کې د شي لکه مثال په تور باندې کوم واخلو، کمپوزیشن اف باډي فلویډ. زم په باډي کې چې کوم فلویډ دی نو فلویډ زم په باډي کې څه دي، هغه بلډ دی او لیمف دی، بلډ دی او څه دی، لیمف دی. د دې سره د دې یو برابر مقدار دی زم په باډي کې. که فرض کا دا د نارمل کوانټیټي نه څه کېږي، دا سیوا کېږي، نو زموږ باډي به کوشش کوي چې دا څه کم دا ذره کم کما، دا څه کما دا ذره کم کما. او که فرض که دا کمیږي نو زموږ باډي به کوشش کوي چې دا موږ څه کو، دا موږ سیوا کو، خپل نارمل سټیټ ته بیا بوزو. صحیح شو. نو دا سره دا زموږ سره هومیوسټاسیس دی. دغه شان هیټ کنټینټ ان د باډي، هیټ کنټینټ ان د باډي زموږ په باډي کې چې کوم هیټ دی لکه کومګه دنه انټرنل باډي ټمپریچر خبرو کو نه ایوریج څومره مونږ اخلو، هغه 37 ډیګري سي تقریبا، هغه څومره 37 ډیګري سي دی. اوس دا سره دا نارمل دی. که فرض کا
دا نارمل باډي ټمپریچر چې کوم دی دا د 37 نه کمیږي نو زموږ باډي به کوشش کوي چې دا زه څه کړم دا زه سیوا کړم نو دا هم هوموستاسیس دی او که فرض کړه دا د نارمل نه څه کېږي دا سیوا کېږي نو زموږ باډي به کوشش کوي چې دا موږ څه کړو دا موږ راکم کړو دا زه راکم کړم ټیک شو نو دې ته موږ څه وایو هوموستاسیس مطلب دا ته کې څه دا کوم چې نارمل کنډیشن دی په هغې باندې څه هغه باډي مینټین ساتل دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي هومیوستاسیس دې ته ویل کېږي صحیح شو او امپارټنس د دې سره چې د دې سره د لیوینګ ارګینزم د سروایول چانسز څه کېږي هغه سیوا کېږي صحیح شو سروایول چانسز څنګه سیوا کېږي لکه مثال په طور باندې که زموږ کوم چې زموږ باډي ده په دې کې خو بلډ دی که نه بلډ دی نو بلډ چې دی نو هغې کې پلازما ده په پلازما کې بیا څه دي واټر دی په واټر کې بیا دننه څه دي مختلف قسم نور کمپوننټس هم په دې کې موندل کېږي نه مطلب کلاټینګ فیکټرز په دې کې موندل کېږي بیا د دې سرسري سیلز دی وایټ بلډ سیل دی بیا ریډ بلډ سیل دی او پلیټلیټس دی دا مختلف قسم کمپوننټ دي نو که فرض کړه په دې کې د واټر کنټینټ څه کېږي دا کمیږي د واټر کنټینټ په دې کې څه کېږي دا کمیږي نو هلته کې د پلازما لیول کمیږي نو چې کله د پلازما لیول کمیږي نو هلته کې د بلډ لیول کمیږي او چې کله د بلډ لیول کمیږي نو خامخا څه به راځي ډیزیز به راځي څه به راځي ډیزیز به راځي صحیح شو دغه شان که فرض کړه دا د نارمل نه سیوا کېږي نو څه به راځي خامخا څه ډیویشن به راځي په څه کې په هیلث کې دغه شان که موږ د هیټ خبرو وکړو زوم په باډي کې چې کوم ټمپریچر دی باډي نارمل ایوریج څومره دی هغه د 37 ډیګري سي نو که فرض کا ټمپریچر دا د 37 ډیګري سي نه څه کېږي دا کمیږي نو الریډي موږ ته پته ده چې په سیلز کې څه دي انزایمز دي د انزایم لپاره خپل اپټیمم پی ایچ دی نو هغه انزایم په دې کم ټمپریچر باندې کار نشي کولی بیا نو انزایم به څه کېږي هغه به ډینیچر کېږي دغه شان که فرض کړه د ټمپریچر څه کېږي دا سیوا کېږي د نارمل نه نو هم انزایم ډینیچر کېږي هغه خپل کار نشي کولی نو چې کله انزایم خپل کار نشي کولی میټابولیک اکټیویټیز به سټاپ کېږي او چې کله میټابولیک اکټیویټیز سټاپ کېږي نو څه به کېږي د دې سره به څه راځي ډیث په دې سره راځي صحیح شو نو هومیوستاسیس زموږ لپاره دومره ضروري دی ځکه موږ وایو چې د دې امپارټنس دا ده چې د دې سره د لیوینګ ارګینزم د سروایول چانسز څه کېږي هغه سیوا کېږي صحیح شو نو دا آل اباؤټ د هومیوستاسیس او د دې انټروډکشن او د دې امپارټنس خبره مو وکړه اوس بل خبره دا کوو چې په دې لیوینګ ارګینزم کې د هومیوستاسیس د کېږي په کومه طریقه باندې د میکانیزم څنګه نو خبره یې ساتئ د هومیوستاسیس د لپاره چې د دې لپاره درې کمپوننټس دي دیر آر 3 مین کمپوننټس اف هومیوستاسیس صحیح شو یو ته څه ویل کېږي ریسپټر بل ته ویل کېږي کنټرول سیسټم او یا دې ته ویل کېږي انټیګریټر او دریم ته څه ویل کېږي افیکټر په دې دریو طریقو باندې څه کېږي د هومیوستاسیس میکانیزم کېږي صحیح شو اوس دا خبره کوو چې ریسپټرز موږ څه ته وایو کنټرول سیسټم یا انټیګریټر موږ څه ته وایو د دې کار سره او بیا افیکټر موږ څه ته وایو او د دې کار سره صحیح ده ښه ریسپټرز نو خبره یې ساتي چې ریسپټر از ا سیل اور ارګن دا زموږ سره سیل هم کېدای شي او دا زموږ سره ارګن هم کېدای شي صحیح شو ویچ ډیټیکټ د سټیمولس او دا کار به دی چې دی به سټیمولس څه کوي هغه به ډیټیکټ کوي که فرض که په انوایرمنټ کې سره راځي چینجز راځي که په انوایرمنټ کې سره راځي چینجز راځي نو دغه چینج ان انوایرمنټ موږ څه وایو دې ته ویل کېږي سټیمولس لکه ډیفینیشن څنګه نه اني چینج ان د انوایرمنټ از کالډ سټیمولس او که په انوایرمنټ کې سره راځي چینج راځي دغه چینج ته موږ څه وایو دغه ته ویل کېږي سټیمولس نو د دې سټیمولس د ډیټیکشن لپاره د دې د سنس کولو لپاره د دې د سنس کولو لپاره څه دي د دې لپاره یا ارګن دي او یا څه دي سیلز دي نو دغه ارګن یا سیل ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ریسپټر صحیح شو اوس ریسپټر دې څه چلو کو چې دې چینج کو هغه سنس کو هغه ډیټیکټ کو صحیح شو نو دا د دې سره به دې څه چل کېږي افټر detection of stimulus हो चिकल stimulus हो अगर detect हो मतलब अगर sense हो no receptor send the signals हो to integrator through neurons or signaling molecule no receptor دا information د ځان سره نه ساتي چې بس دا به زما سره یو ځای بل چاله نه ورکوم دا receptor به دا information چاله ورکوي دا ورکوي control system نو control system اخو سو مطلب خطونه متونه دا خو دې سره ډایرکټ نشي لګلای کنه نو د دې لپاره سره ریسپانسیبل دی د دې لپاره سیګنلینګ مالیکولز ریسپانسیبل دي او یا سمو ریسپانسیبل دی لپاره خاص قسم سیلز د دې لپاره ریسپانسیبل دي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي نیورونز هغه ته څه ولې کېږي نیورونز هغه ته ولې کېږي نو ریسپټر د کم چینج د ډیټیکټ کو کم چینج د سنس کو دا انفارمیشن دی چاله ورکوي دی ورکوي کنټرول سیستم لا او یا انټیګریټر لا خو په کم شکل کې ول ورکوي دا سیګنل زی د ریسپټر نه کنټرول سیستم ته یا دا نیورونز په مدد سره او یا د جی د کیمیکل سیګنلز په مدد سره هغه ته موږ سوای سیګنلینګ مالیکولز هغه ته ولې کېږي لکه مثال په تور باندې هارمون سي دي هارمون د زموږ سره سیګنلینګ مالیکول دي
صحیح شو ځکه زموږ په باډي کې چې کم هم کمیونیکیشن کیږي هغه به د دوو طریقو باندې کیږي یا دا کیږي د نیورونز په مدد سره او یا دا کیږي د څه په مدد سره د سیګنلینګ مالیکولز یعنی د هارمونز په مدد سره دا کیږي صحیح شو نو چینج ډیټیکټ شو د چا په مدد سره د ریسپټر په مدد سره ریسپټر دا انفارمیشن چاله ورللو د ورتل کنټرول سیستم لا یا انټیګریټر لا د چا په مدد سره لاړل د انفارمیشن یا د سیګنلزو د سیګنلینګ مالیکول په مدد سره او یا د نیورونز په مدد سره د څه په مدد سره د نیورون په مدد سره او یا د سیګنلینګ مالیکول په مدد سره صحیح شو نو دا ولنې زم سره سو دا زم سره ریسپټر ټیک شو بیا دویم چې کوم کمپوننټ هغه ته موږ سو یو کنټرول سیستم هغه ته ولې کیږي او یا دې ته ولې کیږي انټیګریټر زګه دې دل کې سکه انټیګریشن کې دې دل کې سکه انټیګریشن کې اوس کنټرول سیستم څه چل کوي کنټرول سیستم ریسیو د سیګنلز فرام ریسپټر اینڈ سٹور سیټ پوینټ ډیټا دا دې څه چلو کې کنه چې کله هم دې کنټرول سیستم ته او یا انټیګریټر ته انفارمیشن نقلونه د انفارمیشن نظم سره سکی دا سٹور کی چې کله دا سٹور له کم چې نارمل کنډیشن دی کم چې نارمل په باډي کې چې کم نارمل کنډیشن دی دا غي ډیټا الریډي د سر سه هغه سٹوري لکه مثال په تور باندې کومه د ټمپریچر خبرو کو زوم په باډي کې ټمپریچر څه شو هغه د 37 ډیګري سي څه شو هغه سیوا شو زوم په باډي کې مختلف قسم ریسپټرز دي ریسپټر دغه چینج کې د ډیټیکټ کی او دا انفارمیشن چالو ور کې کنټرول سیستم تر تور کې اوس کنټرول سیستم سره الریډي دا انفارمیشن موجود دي چې نارمل باډي ټمپریچر څومره دی هغه 37 ډیګري سي دی دا څونه دی 37 ډیګري سي دی نو اوس دا کنټرول سیستم با دسه مطلب دسه ریسپانس په تیاری چې دا غي په مدد سره د باډي د ټمپریچر څه شي دا د مطلب لکه د هاي ټمپریچر د چرته راشي واپس هغه 37 ډیګري سي لري نو 37 ډیګري سي د دې پر سره هغه د دې لپاره یو سیټ پوینټ دی مطلب کوم چې نارمل کنډیشن دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولکه سیټ پوینټ نو دا سیټ پوینټ ډیټا د چا سره د کنټرول سیستم سره نو چې کله هم د کنټرول سیستم ته انفارمیشن نقل د ریسپټر طرف نه نو الریډي د سره د انفارمیشن یې د سیټ پوینټ د انفارمیشن د سره یې نو د هغه مطابق بیا څور کوي ریسپانس ورکوي چې د باډي د کنډیشن څه شي هغه بیا مینټین شي هغه بیا څه شي هغه مینټین شي صحیح شو نو د سره الریډي دا صحیح دا ډیټا موجود دی نو د دې څه چلو کې کنه چې کنټرول سیستم پریپیر سپیسیفیک ریسپانس د څه تیار کی د یو خاص ریسپانس تیار کی د سره لپاره to the stimulus لپاره according to the condition د حالاتو مطابق هو د حالاتو مطابق د لسه د سټیمولس د څور کوي د ول ریسپانس تیارې د ول ریسپانس کې تیارې الریډي د سیټ پوینټ ډیټا چې کوم د سره سره موجوده ده مثال د دې سره لکه مثال په تور باندې موسم د سره هغه د ګرمۍ دی صحیح شو او یو کس غرمو ته څه کوي هغه کار کوي نو ظاهره خبر ده به ګرمي کیږي و چې کله د هر نه سیوا سو شو ګرمي شو نو دی به کوشش کوي دی به دا کوشش کوي چې زدا سيزه ته لاړ چې الته کې صحیح الته کې موسم یخي یعنی دا پنکې لاندې کې نهسته او یا سوري ته چتا کې نهسته صحیح شو نو اوس دا انفارمیشن چې کوم دی نو دا د باډي له سو کور کوي دا ول ورکه برینو دا ول سو کور کوي برین یعنی برین کنټرول سیستم نه تم سره صحیح شو نو اوس دا برین دی له سور کو دی سټیمولس لا کوم چې ګرمي ده د ریسپانس ورکو چې تا اوس موسم سره هغه ګرم دی نو ته دې چل وکا چې ته سوري ته لاړ ځل کې الته موسم سره هغه یخته مطلب الګ ګرمي نشته سي شو نو د سور کې د حالاتو مطابق د سور کې د ریسپانس کې هغه جوړي سي شو خجي اوس د سوکل کنټرول سیستم د ډیټا واغستا د ریسپټرز نه او سیټ پوینټ ډیټا کوالټي د سره موجوده ده نو د دغه سټیمولس مطابق د سور کو د ریسپانس تیار کو نو د ریسپانس په د چالو ور کوي دا کم سیګنل چې کم دي د ریسپانس لپاره د دې ور کوي افیکټر لا نو د دې موږ د افیکټر خبره کو چې افیکټر سي نو کنټرول سیستم سند انفارمیشن ټو د افیکټرز تھرو نیورونز ار سیګنلینګ مالیکول کنټرول سیستم کم ریسپانس چې تیار کړه و د سټیمولس خلاف یا د سټیمولس د پاره صحیح شو نو هغه د انفارمیشن د چالو ور کې دی ور کې افیکټرز لا چالو ور کې افیکټر لا د سبب مده سره د نیورونز په مده سره او یا د سیګنلینګ مالیکول په مده سره صحیح شو و چې کله انفارمیشن د لرغل افیکټر نه افیکټر بس کوي افیکټر ریسپاند د سټیمولس نو دا افیکټر بس کوي د سټیمولس له بس ور کوي ریسپانس ور کوي سټیمولس له بس ور کوي ریسپانس ور کوي نو ریسپانس په څنګه ور کوي هغه کم چې نارمل سیټ پوینټ
انفارمیشن دی هغه به سکه هغه به مینټین کوي هغه به سکه مینټین کوي لکه موږ وی باډي ټمپریچر څه شي دی هغه های شي دی 37 نه مثال په توګه باندې 40 ډیګري سي ته تللی دی صحیح شو نو برین سره خو الریډي 37 ډیګري سي ټمپریچر سي هغه سیټ پوینټ ډیټا موجوده ده نو برین به داسې ریسپانس ورکړي افیکټر طرف ته چې د دې په وجه سره د باډي ټمپریچر څه کی هغه کم کی نو افیکټر به داسې کارونه کوي د سټیمولس خلاف چې د دې سره د باډي کم چې ټمپریچر های شي د 37 نه هغه واپس چرته راشي هغه 37 راشي صحیح شو نو ریسپټر چین ډیټیکټ کو انفارمیشن وکړه سره کنټرول سیستم لا کنټرول سیستم سره الډي د سیټ پوینټ ډیټا موجوده ده هغه د دې سټیمولس مطابق څه جوړ کی د دې مطابق ریسپانس جوړ کی او د ریسپانس چالو ورکی افیکټر لور کې افیکټر بیا سره کوي د سټیمولس لا ریسپانس ورکوي د سټیمولس لا سره کوي ریسپانس ورکوي صحیح شو خجی اوس ریسپټر کوم چې د زوم سره یا سیل کې دي شي یا ارګن کې دي شي سیل کې دي شي او یا سکه دي شي ارګن کې دي شي نو د زوم په باډي کې سره هغه ډیر یا سیوا دي د شمارول هم نشو صحیح شو لکه مثال په توګه کومه د فاین سینسز خبرو کو نو دا لکه مثال په توګه باندې ای زوم سره د یو ریسپټر دی ایر زوم سره یو ریسپټر دی کم چې زوم سره د ټنګ د زوم سره یو ریسپټر دی زوم چې کم سکین دی نو دا سره د یو ریسپټر دی د قشان دغه ایکسټرنل نور انټرنل ریسپټر سری په باډي کې پاري وسل باندې لپاسه سری ډیر شي ریسپټر سری هغه موجود دي هغه مختلف قسم کارونه کوي ټیک شو خو کومه غته کې د کنټرول سیستم او د افیکټر خبرو کو نو خبره اساته کنټرول سیستم نوم سره کې دي شي د زوم سره کې دي شي برین اینڈ سپاینل کارډ برین اینڈ سپاینل کارډ تم غوښوي چې د زوم سره کنټرول سیستم د ځکه د څور کوي دا ریسپانس تیاری ریسپانس د تیاری د سټیمولس مطابق یا د سټیمولس خلاف ټیک شو او افیکټر سکه دي شي نو افیکټر یا زوم سره مسلز کې دي شي او یا سکه دي شي یا ګلینډ کې دي شي چې کله هم د کنټرول سیستم نه انفارمیشن نغلل چرته افیکټر طرف ته مثال په تور باندې مسل ته سره نغلل د برین انفارمیشن نغلل نو مسل بسکه مسل بکې کانټریکشن مسل بسکه مسل به کانټریکشن کې نو دا کانټریکشن سره د ریسپانس ده د سره د ریسپانس ده دا څنګه فرض کا انفارمیشن چرته نغلل د کنټرول سیستم نه ګلینډ طرف ته نغلل نو ګلینډ بسکه ګلینډ بسکه سیکریشن د هارمون سیکریشن مکه نو د هارمون د سیکریشن سره د ریسپانس صحیح شو نو په دې طریقه باندې زموږ سره کېږي هومیوستاسیس د میکانیزم کېږي ریسپټر انفارمیشن اخلي کنټرول سیستم انفارمیشن سکه هغه سٹور کی او دغه مطابق به ریسپانس تیاری او افیکټر به سره کوي هغه به ریسپانس ورکوي یا به سره کوي ریسپانس ورکوي صحیح شو خجی وسو میکانیزم خدا له خو زوم په باډي کې چې کله دا کنډیشن سکیږي دا کنټرول کیږي دا په دوه طریقو باندې کنټرول کیږي ټیک شو یو تم یو پازیټیو فیډبیک میکانیزم او بل تم غوښوي نیگیټیو